هلا سلامونه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. دا غانا بنده کومه قاری د قاریانو څخه غاني اورېده مزه نه کوي یار. دا غانا نه ده، دا د افغانستان د ستر ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني او د منظور احمد پښتون د زړه سر دی. ها مستغرب نه راځي ماته په افغانستان ته زو خوخه دینه چې په ژوندونی باندې لاړ شو راځي ولې نه چیرته چې په مړونی باندې صندوق په صندوق باندې څه خلاص کې خو بس په ژوندونی ولاړ شو کنه. اوس غږ درځي ما او بالکل صحیح ده کټ نه کې ګوره. ستا आवाज نو ولې سلو دی ماته نه راځي وروره. आवाज دې دوغره سلو دی لکه ټلیفون ته چې کله زنګ راشي د بل आवाज ټیټ شي هغه څه دی. لالا ته د پته شته زما اوس کتونکو ته आवाज بالکل صحیح دی خو والله ولم یاره چې ته اوس ماته ولې وې زما आवाज صحیح نه دی. دا په سر دې څه شي ټلیفون ګوره وروره که ګوشکی دی چې ولې لري کا کني ګوشکیانې واچو تر څو आवाज صحیح شي. ګوشکیان به کې نه یې موږ داري خبرې کوو دا راته وایي چې په دې سر دې راسه شه دی ونه ډزېږي ته وته دا توپ ته کې ټم دې سو ته وي واورو आवाज ماته نه راځي. زه نشم کولای چې ستا आवाज صحیح تر لاسه کړم. زبا صحیح قاری صاحب نن ما خپل ګوشکیانې دې هډفون لري کا هډفون واچو ګوره وروره چا سره چې خبرې کوي ګوره دا وګوره خالق وګونه دي دا وګوره زه ډایرکټ لګیایم خو هغه چلو کا د څه چلو کا چې ټلیفون دې کیمرا ګل کا به ته روشن کندل ته پیږي دا اوس کولای شي دا کار چې ته شه جوړ شي. خاص څنګه روشن کوم روشن په ګلا څنګه ها خزي ګل کوم روشن کوم څه کوي په دې مخ په هغه مخ کوم څنګه شو ملګری غږ راځي صحیح الکه زما आवाज تاسو اوري تاسو ماته وای کنه مینوالو کتونکو ټول مرګرو ته اوري زما आवाज هغه اوري ستا आवाज خو ماته نه راځي ما هډفون مو واچولې خو نه پیغام چې څه مسله ده یا قاری ته بل ټیټ کما جوګه کما ښه اوس ته زما خبرې اورې نو صحیح دی او ستا خبرې خو زه داسې اورم لکه په لوډ سپیکر کې چې لګیای ښه ته څنګه یې جوړې سه د ښه دی دا چېرته یې الحمدلله په دې سر دې دا څه شی خیره دا شی ونه ډزېږي تا وختي وي بم دی دا بمیاتم دی دا چې دی دا مطلب چې کله منظور پښتون بادشاهي شله دا همدغه د پاکستان د بیرغ په ځای بیا دا جګول ته ځکه د دې عزت او غیرت او همت ډیر بیخي زیات دی ماشاءالله. منظور پښتون په دې خاطر ګوره راځه در سره خبرې کوم منطقي باس کوم باندې خبرې نه منظور پښتون څوک دی منظور پښتون څوک دی منظور پښتون د دواړه خواو د پښتنو د سر دی او د سر تاج دی او بیخي پیاوړی یو غیرتي دی هیڅ کله ظلم نه مني همیشه د ظلم او د وحشت په خلاف غږ پورته کړی دی او دا راته وایي چې په دې کوم وخت کې زمونږ د خلک در په درو په دغه وخت کې دا چرته و دا خلک چې په کیمپونو کې ناستو د ماکې به کې د بمان به ډزېده اوس خو امن دی اوس منظور پښتون ته ضرورت نشتی اوس امن چیرې دی وروره تاسو خپل خبرونه اورېدلي دي چې پرون څو دانې پوجان د ستاسو د وزیرستان غیرتي ولسونو په هغه کې پچاړي کې اچولي او ویل چا ویلې ساکي اچو چا بیا هغه ویلو چې زه خیر دی ما پې کوي دا جسدونه ورته خوشي کوي بیا هغه کړي وو بس د خلکو غیرت مو ورکوه بیا په ځان ګانه لګولې چې زما لویه ګناه ده چې پښتون یم دا غیرت په خلکو کې ګوره مره ولا اسې نه ګوره پروز له صرف دقه غانې اورم ولې پښتانه نه دي ولې ته پښتون نه پښتون یم خو پښتون په هر څه کې ګوتې وایي بیا چې کله راګیر کې بیا جاړي څنګه ګوتې وایي راګیر کې آیا ته خپل د ولسونو حق نه غواړې آیا ته جابر نه وایي ظالم ته ظالم نه وایي غواړم خو زه د پاکستان په آیین او په قانون کې دننه غواړم منظور پښتون له خو زه تانه حق غواړم زه ته ګوره زه د افغانستان د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ نه یم او ته چې ته د پېښور پاکستان د کوم ځای نه ملګرو لایف شیر کوي هله کوم که غواړي خبرې وکړي زه د پاکستان د دیر د سردارو یم سیده خو چې منظور پښتون حل کړه د پاکستان خلاف راځي سر به زه کټ کوم سر ته کولای شي چې ته پاکستان ته لاړ شې او منظور پښتون ته ووایې چې زه دلته یم ګوره ته دغه کار کولی شي چې ته پاکستان ته لاړ شې او منظور پښتون او علي وزیر ګیلمان وزیر ته ووایې چې زه دلته یم زه تا وژنم داسې شی ویلی زه ورته خیم دی ته وګوره داسې ورته خیم داسې بیا لکه په دې شي پسې داسې سلوم ادب لري وروره تاسو کور کې کوم ادب شي منطق لري دغه ورونو ستاسې هغه د پاکستانیانو بیا موږ نه ګیله ونه کوي موږ ورسره بحث کوو منطق وایو دا چې کوي په خونو کې خپل لاس هغه ډوګډوګې ولا علما علي وزیر مې ګیر کړی دی منظور پښتون هم ګیرو ماره باندې وروره څنګه یې ګیرې علي وزیر خو خوشي شو هغې جلسه ده موږ په پښو په سر څپل ځای په ټوله دنیا کې مې په پښتنو باندې غږ دی چې د منظور پښتون یګانه او غیرتمن بچی دی او د علي وزیر چې ملاتړ ونه کړم هغې پورې مې خښ نه کوي پرېږمې دې دنیا په سره پوه شوې تا موږ خښوم نه تا موږ سپوت اچو زما خبره واوره داسې حساب دی که نه چې د منظور پښتون پلار د ګورنمنټ پاکستان نه تنخوا اخلي ولا په ما باندې ګوره ما ته ګوره ته ما ته وایې تا موږ خښو سپوته دې اچو تاسو به زه وایم تاسې داسې جادوګر هستئ چې اندازما مړی به مالته ایښی هغه کړی به مې نور هم خلک راغلي هلته به خلایاشي کوي څنګه چل دی د پلاني قبر دی وروره قبر نه موږ هم پارک جوړ کړی ستا دا غوښه زما په سپوم نه د سود زه یم چې په داسې ځای کې د وار ته چې سپی دې هم غوښه ونه خوري هسې نقصان ورسي
ښه وروره ته داسې راته ووایه چې آیا ستا قانون اساسي ستاسو ولس لپاره څه کړي دي؟ آیا ټول هغه ولایتونه اټم جوړ کړی دی اټم اسلامي ملک دی په 57 ملکونو کې اټم لرم 57 شي ورو هندو خو زه نه یم که نه تاسو خو هندوانو سره تاسو چې وران یو که نه 57 ملکونه مسلمانان ما یاد کړي ته اوس په خپله واوره 57 چې شي ته شي زه پښتون دلته راغلی if you want to speak with me English you can start English this is the world language if you want to speak with 50 هیوادونه 50 اسلامي هیوادونه چې دي که نه داسې وایه 57 ورو خو هندونه یم دلته ما سره ناست دي 57 ګوره وروره بله خبره کوو آیا علي وزیر کومه ګناه کړې وه تاسو کوم ثبوت لرئ چې هغې د چا شیشه ماته کړې یا د چا ماشوم وهلی یا چا باندې جبر کړی ظلم یې کړی کوم ځای کې چاودنه کړې داسې کړي د هغه پلار هم نشي کولی کوي خو کولی نشي ګوره وروره داسې مه وایه کولی نشي ګوره وروره داسې مه وایه کولی نشي ته پښتنو ته توهین کوې ګوره وروره ته په منحیث د پښتنو ته ته به نشي کولی وا وروره پښتون د چا نه کوم خبره مه کوه هغه زه پښتون نه حسابم پردۍ ښځې راوستې په دې ځای باندې نقشې جوړې کړې بربنډې سرتورې ګرځي د وزیرستان ښځې وې وا وروره خو که دغسې بیا ته درته هغه بیا تا ته وایي چې تا د امریکا چې افغانستان کې شکست خوړ راغله پاکستان ته تاسې ورته ټولو نه پاکستان سرزمین د ډیران امریکا د غلام عیسی آیمای ټول جو بھی دہشتگر بھی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے جو بھی مارا ماری ہے اس کے پیچھے ورزی ہے دماغ علاج ادبي خبرې کوه زه درته کنځلې نه کوم زه درته منطق وایم وروره ملګرو لایف شیر کوي افغانانو زما همدغسې د ټیک ټاک نوم دی زه هلته راځم لایفونه کوم او زما ډېر شمېر ویډیوګانې هلته دي او موږ به انشاءالله چې منظور سره پخوانه ولاړو او نور به هم درېږو ښه راځه بلې خبرې ته منظور به پرېږدو دغه دی منظور چېرته پرېږدو خبره کوو تا د امریکې پوج یاد کړو د امریکې پوج ما هغه ځای ته راوستو چې زه د پاکستان مزدوران په کوم ځای کې ساتم او دغه ځای نه مې سیده ولېږل چې یو قدم هم کېنه دی ومخکه لکه د مار چېرته دې ولېږل